دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی چې لکه دا ملکونه چې کوم رسېدلي دي دا هم په خوارۍ رسېدلي دي او دا ملک چې رسېږي هم په دې باندې رسېږي چې ډز و ډوز بند شي او د افغانستان د نورو ملکونو سره سیال شي. دغه ځای تقریبا له ډېره وخته پاتې وو له نیکه مرغه اوس چارې پیل شو او ځینې چارې مطلب پای ته رسېدلي دي. کار یې ورسره راځو بل ځای کې کار یې ورسره راځو همدغه شرکت سره یو چې هر ځای کې دلته بل ولایت کې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي تر څو پورې چې د بدمرغیو څخه وژغورل شو. موږ خو لا وخت تیر دی خو موږ د دې ماشومانو دپاره خوشحاله یو چې دا ماشومان به د خیر سره په دې وطن کې دغسې خوشحاله ګرځېږي سړکونه به یې پاخه کورونه به یې مکتبونه به یې.
دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی چې له دې مخکې فقط څلور لارې وو خو اوس له نیکه مرغه لاندې زیر زمیني پکې جوړه شوې یو ښه مارکیټ پکې جوړ شوی دی او د پاسه دغه سړک چارې پاتې وي اوس یې عملاً چارې روانې دي د دغه سړک ترڅنګ تاسو دغه ګورئ چې دا د دغه چوک ګلدان دی په دې کې به چمن او بوټي کرل کېږي نو لیدونکو د آبادۍ خبرونه د لا زیات شي تر څو پورې چې زموږ ځوانان هم مصروفه شي او په څنګ کې دا چې زموږ هیواد ښایسته ودان او سمسور شي نو کتونکو دغه ځای مخکې یوه خړه ساحه وه خړه سیمه وه نو اوس له نیکه مرغه تور سړک دی پوخ سړک دی ساحه هم ورسره پراخه شوه او د ښار هغه نظم ورسره برابر شو نو کتونکو دغه ځای په شخصي ډول باندې د ښاروالۍ له لوري یو کس ته یا وطنوال ته په ټیکه ورکول شوی دی هغه پکې مارکیټ ودان که مارکیټ جوړ که نو اوس به د ښاروالۍ د اصولو مطابق دغه ځای ودانېږي دا سړک به هم جوړېږي او دغه نقشه په هماغې ترتیب باندې پلي کېږي نو لیدونکو تاسو دغه ماشینونه ګورئ چې کوچني او غټ ماشینونه لګیا دي کار کوي او تاسو ګورئ چې دغه ساحه دا جوړه شوې ده او دغې ساحه باندې عملاً اوس چارې روانې دي د خپرونې کوربه د تل په څېر زه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې زلمی زهیل ملتې کوي راځئ لیدونکو دغه د آبادۍ خبرونه راسره وګورئ د پیل نه تر پایه پورې پاتې شي او مهمه خبر دا ده چې دغه خپرونه د سره لا شیر کوي راځئ کتونکو برنامه تر پایه پورې ګورو لیدونکو د مسؤلینو کارګرو او د عامو خلکو نظرونه به راخلو مشر هم راسره ولاړ دی حتما چې په هیواد کې کار کېږي د خلکو دپاره کېږي نو په دې کې د خلکو نظرونه ډېر مهم دي چې خلک څه وایي دې په تړاو باندې کاکا جان راسره ولاړ دی دا نو په خپله باندې مشر هم دی او په څنګ کې دا چې د عیني شاهد په توګه به هم ترې خبرې واورو السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې جوړ او خوشحاله لره ډېره مننه کاکا جانه نوم دې وخله لیدونکو ته عبدالواجد مهرباني کاکا دغه کار شروع دی الحمدلله په دې کار باندې دا ځوانان او زاړه او دا ټول افغانان خوشحاله دي خو چونکې چې دا ځوانان بیکار او بې کسبه دي او غواړي چې مزدوري کاروبار وکړي کارونه ټول بند دي غواړي چې موږ خدمت وکړو او دا د افغانستان چې دا څومره خلک دي دوی غواړي چې د افغانستان خدمت وکړي د افغانستان د خلکو خدمت وکړي او په لاس راوړي د لاس راوړلو هر څه بند دي نو غواړو چې الله پاک دې وکړي چې د افغانستان کې بیا ډز و ډوز بند شي او د دې خوارو غریبو یو کاروبار روان شي ټول مخلوق په همدې خوشحاله دی کاکا داسې د آبادۍ خبرونه چې ګورې څومره خوشحالېږي ورته منګه خو لا وخت تیر دی خو منګه د دې ماشومانو دپاره خوشحاله یو چې دا ماشومان به خیر سره په دې وطن کې دغسې خوشحاله ګرځېږي سړکونه به یې پاخه کورونه به یې مکتبونه به یې او د مکتب دپاره خدمت دی د دوی دپاره خدمت دی چې دوی یو ځای ته ورسېږي لکه دا ملکونه چې کوم رسېدلي دي دا هم په خوارۍ رسېدلي دي او دا ملک چې رسېږي هم په دې باندې رسېږي چې ډز و ډوز بند شي او د افغانستان د نورو ملکونو سره سیل شي په دې باندې ټول افغانستان او ټول خلک خوشحاله دي او مزدوري پیدا شي کاروبار پیدا شي کاکا جانه د بیارغونې په برخه کې د آبادۍ په برخه کې د خپل حکومت نه څه غوښتنه لري د بیا رغونې او د دې حکومت نه موږ دا غواړو چې دا وطن جوړ شي دا رغونه کورونه شي خلکو سره یو څه پیدا شي چې خپل کورونه هم جوړ کړي دا وطن هم جوړ شي او مزدوري وکړي کاروبار وکړي بالکل ډېره مننه کاکا جانه لنډو کې د پیغام اورو مهرباني څه پیغام الله دې مخ خفه کوه او الله دې تل خوشحاله لره ټول افغانستان دی الله خوشحاله لري چې چېرته مسلمان دی الله دې خوشحاله لري اوس چې ایران ته واوړي ایران دې نیسي چې پاکستان ته واوړي پاکستان دې نیسي ولې خپل افغانستان وران دی مزدوري نشته کاروبار نشته دی چې خپل وطن کې کاروبار وي نو ولې بل وطن ته سړی لاړ شي بالکل ډېره مننه کاکا جانه الله پاک دې وکړي چې زموږ په هیواد کې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي تر څو پورې زموږ ځوانان دې ته مجبوره نه شي چې د هیواد څخه بهر لاړ شي اوس دغه ځای کې مطلب په اصطلاح وړوکی کار دی یو چوک جوړیږي خو د دغه په جوړېدلو سره بیا هم تقریبا ډېر ځوانان په دغه ځای کې مصروفه دي یعنې هدف مې دا دی لیدونکو چې زمونږ هم د حکومت نه دا غوښتنه ده او د ولس هم د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کله چې یو ځوان کار ولري کله چې د ټولنې یو اوسېدونکی روزګار ولري هېڅکله هم د وطن دورانۍ فکر نه کوي نو لیدونکو راځئ راسره پاتې شي خپرونه دوام لري
په هیواد کې د آبادي خبرونه زیات شي څومره چې د آبادي خبرونه زیات نو په هماغه اندازه باندې زموږ ځوانان مصروفه وي کاري فرصتونه ورته برابرېږي دغه ځوان هم په دغه ځای کې کارګر دی مصروفه دی د خپلې کورنۍ لپاره ناپاکه ګټي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه لیدونکو ته نوم واخلو. نوم نبی رحمان دی د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی دلته راغلی یم کار کوم. نبي جانه څنګه حالات څنګه دي؟ شکر دی الحمدلله خیر دی که راغلی. ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. دا چې خپل هیواد دی او بیا په خپل هیواد کې په کار باندې بوخت دی څومره خوشحاله یې؟ ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم خپل وطن هم دی جوړېږي ښایسته کارونه انشاءالله ښایسته روان دي او خوشحاله یو انشاءالله وطن هم دی جوړېږي. کله چې په هیواد کې داسې د آبادي خبرونه وي که نه آیا ځان له تاسو ته ګټه ده که نه نور ته هم ګټه شته؟ ټولو هېوادوالو ته یې ګټه څنګه ګټه ورته هر سړي ته یې ګټه رسېږي دا سره چې جوړ شي انشاءالله دا خاورې ګردونه حساب کتاب دا هر څه ختمېږي مرستیاګانې ختمېږي وطنو سره نور جوړېږي دلته نورو خلکو ته کارونه پیدا وږي دولت هم پرمختګ کوي انشاءالله چې دا هر څه په ټول او په څنګ کې دا چې د ښار ښایست هم ورسره پیدا کېږي او بل تر ټولو مهمه خبره دا چې دغه مخکې اوس عادت چوک و صحیح شو که نه اوس لاندې مطلب مارکیټ هم ورلاندې دی هغه هم ګټه شوه پاس سړک هم مطلب په هغه عصري ډول باندې جوړ شو همداسې ده همداسې ده بلکل ټوله ګټه دا چې ته دلته په کار باندې بوخت دی که نه کومه ورځ بېکاره شي بې زړه غواړي چې خارج ته لاړ شي نه انشاءالله بس وطن د پیدا وشي که نن نه سبا نه بل سبا انشاءالله امید لرو دې سره په رسمي ډول یې که نه همداسې مطلب مزدورکار ورسره چې ورځ نه مزدورکار یې ورسره راځو بل ځای کې کار یې ورسره ځو همدغه شرکت سره یو هر ځای کې دلته کې بل ولایت کې ورځ مزدوري درکړي که نه معاش درکړي مزدوري راکړي مزدوري ښه ده انشاءالله او ښه ده انشاءالله او کار هم څنګه دی کار هم ډېر سخت نه وي بس سخت دا چې ګرم دی او نور انشاءالله ګزاره کوه بس خیر په کل کې ننګرهار ولایت ګرم دی داسې دا چې ته په خپل هیواد کې مصروفه یې او الله دې ټول ځوانانو ته کارونه برابر کړي تر څو پورې چې د پردي لاس څخه مطلب خلاص شو که نه د محتاج څخه نو اوس لیدونکو ته یو پیغام وړاندې که ځوانان ته څه پیغام لري هېوادوالو څه پیغام لري بس ځوانانو ته خو خصوصا ځوانانو ته دا پیغام ده چې مطلب اول خپل درسونه وي خپل وطن کې او خپل وطن دپاره خدمت وکړه که انجینران شي انشاءالله موږ بېدا ته بیا ضرورت نشته که ډاکټران شي موږ بېدا ته ضرورت نشته که درسونه یې ویلې مخکې لاړه بیا موږ بل ملک ته ضرورت نشته انشاءالله هر څه به په خپل وطن کې بلکل دې ورور ډېر ښکلې خبره وکړه په دغه هېواد کې مونږ هر طبقه خلکو ته ضرورت لرو که هغه انجینران دي که ډاکټران دي که مولوي صاحبان دي او که په څنګ کې دا چې کارګر دي دا ټول هغه څوک دي چې د هېواد په جوړونه کې رغنده رول لوبوي الله دې وکړي چې هر یو ځوان د ټولنې هر یو مسؤل د هېواد د ودانولو لپاره کار وکړي انشاءالله ستاسو نور مودان لیدونکو راځئ راسره پاتې شئ خپرونه جریان لري او د دغه خپرونې مکمل جریان به تاسو ته راوخلو په دغه ځای کې د آبادۍ چارې روانې دي د دې مخکې دا ساده چوک و دغه ځای وکیندل شو په دغه ځای کې لاندې د ځمکې لاندې مارکیټ جوړ شو چې د هېواد دغه د پارک ساحه ده دغه ځای کې مطلب بوټي او چمنونه کرل کېږي په دې سره به د دغه ښار ښکلا هم زیاته شي او بله مهمه خبره دا چې لاندې مارکیټ او پاسه په اصطلاح ښکلی سړک داسې سړک دی ماشاءالله پراخه سړک دی او په ښه معیار سره جوړ شوی دی د پامیر هندارې قدرمندو خوږو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي راغلي د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته چې په دغه ځای کې د آبادۍ خبر و دغه د آبادۍ خبر مو تر تاسو ورسولو الله دې وکړي چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د آبادۍ خبرونه زیات شي تر څو پورې چې له یو طرفه زموږ هېواد ښکلی شي سمسور شي ودان شي له بل پلوه به زموږ ګران هېوادوالو ته کاري فرصتونه هم برابر شي نو دغه ځای تقریبا له ډېره وخته پاتې وو له نیکه مرغه اوس چارې پیل شو او ځینې چارې مطلب پای ته رسېدلي دي نو په همدې اساس باندې دغه سړک به هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو قدرمندو خوږو لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی ظهیر ملتیا کوي تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت د یو آباد سرلوړي افغانستان په هیله د الله په امان